अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनवालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول باروغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به وي دوستانو نوې ویډیو کې درته هر کله وایم دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلي ده د لکی مروت سره تعلق لرونکي یو ظالم رور راپاسېدل او خپل درې سکه ورونه ډیر په بېدردۍ سره قتل کړ آیا دا یې ولې قتل کړه دوستانو مکمل معلومات او د پلار خبرې په دې ویډیو کې واورئ زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر شي او د پلار خبرې در سره واوري چې آیا د ظالم الک پلار دوستانو که تاسو زموږ ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ زموږ کومه معلوماتي ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلي ده د لکي مروت سره تعلق لرونکي یو ظالم رور راپاسېدل او خپل رونه ډیر په بېدردۍ سره قتل کړل او دوستانو پلار دا خبره کوله چې د شراب نشه کړی و د دې په وجه باندې د سره مشر رور ورته خبر وکړه د دې په وجه دا کمرې ته لاړل او ټوپک راواغشتل او مشر رور په قتل کړل او دا غینه بعد بیا د نورونه د غسر ناسل هغه قتل کړل او پلار دا خبره کوله چې زه په خپل ځاني په دغه ټیم په کور کې نو کنه دا بیا ما نه پرې خولو او دا مې قتل کولو خو پلار دا خبره کوله چې زه دغه ټیم کې سعودي پسې بازار ته تللی وم او د ظالم دومره ظلم وکړو چې خپل سکه درې رونه ډېر په بېدردۍ سره قتل کړل او په درې رونو کې د یو ورور چې کوم دا اوس تازه واده کړی دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه